الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. په مخکې درسونو کې مونږ ایمانیاتو سلسله شروع کړې وه، هغه خلاصه کړه. بیا د هغې نه وروسته مونږ راواوښتو ایمان نه وروسته اسلام دی، د اسلام تعریف او د هغې خوبیانې او د هغې امتیازات هم بیان کړل چې هغه اووه امتیازات اووه خوبیانې لرلې. تقریبا په تفصیل سره هغې باندې خبره وشوه. نن درس کې یا اوسني درس کې مونږ یو بله موضوع باندې بحث کوو چې د خپله اسلام کې چې کوم یو مونږ او تاسو په څه شي باندې مکلف یو، هغې ته ویل کېږي عبادت. نو نن درس به انشاءالله دا درس به د عبادت په باره کې د خپله عبادت څه معنا. مونږ او تاسو مشکل همدا لرو چې په دې نه پوهېږو، ځینې کلمات ځینې اصطلاحات مونږ په دې دین کې لرو چې کله کله د هغې سره مونږ مشکل سره اخته کېږو، نه پېژنو. نو دا اوسنی درس انشاءالله په دې باره کې چې دا عبادت خپله څه شی دی، څه ته ویل کېږي. اصلا عبادت مونږ او تاسو په دې خپلو ژبه کې پارسي او پښتو لمانځنه، په پښتو کې لمانځنه، په پارسي کې پرستش یا بندگی او غلامۍ ته ویل کېږي. عبادت دا معنا شوه چې مونږ یو شی لمانځو یا د هغې پرستش کوو یا د هغه بندگی کوو یا د هغه غلامي انتقالو. نو عبادت داسې په اصطلاح کې که سړی ووایي مونږ او تاسو د الله پاک لمانځنه، پرستش، بندگی او غلامي کوو. مونږ او تاسو د الله پاک مخلوق چې کله مخلوق شو مونږ پیدا کړي د هغه په لاس مونږ او تاسو جوړ شوي. نو چې کله هغه زمونږ بادار دی، زمونږ آقا دی، زمونږ مولا دی، نو بس مونږ به د هغه غلامان او د هغه بندگانو، هغه چې څه وایي مونږ به کوو. مونږ په مخکیني درس کې خبره کړه چې اسلام تعریف دا دی: بدون د چون چرانه د الله او د رسول خبره منل، دې ته ویل کېږي اسلام. دا عبادت د دې یوه شو. اسلام کې عبادت دا معنا شوه چې مونږ د الله پاک عز وجل د رسول الله سلم په صورت په طریقه باندې داسې یو لمانځنه، پرستش او بندگی غلامي وکړو، دغه ته ویل کېږي عبادت. نو اوس عبادت اقسام مونږ په دې خاطر چې اوس د عبادت څه صفات لري، د عبادت څه صفات لري. عبادت کې یعنې درې صفات پراته دي. اوله خبره دا د وفاداري. عبادت یو هغه دا دی چې انسان به وفاداري، چې کله د چا سره تعهد وکړي. دا مونږ تاسو دې ته ډېر اهمیت ورکوو چې دا سړی پلانکي سړی بې وفا سړی دی. نو چې کله هم د چا په باره کې دا مشهوره شوه چې دا سړی بې وفا دی، بیا نو څوک د هغه سره معامله نه کوي، د هغه سره هېڅ لاره نه سدي، ځکه پوهېږي چې په یو ځای پرې رسوي او بیا لاره رانه کوي، بیا رانه جدا کېږي. نو وفاداري د انسان یو غټ صفت دی، خوبي ده. نو په عبادت کې یو مسله دا ده چې وفاداري، چې کله وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله، مونږ د الله پاک سره او د رسول الله سره عهد وکړي چې مونږ به ستاسو وفادارو، مونږ به بې وفایي نه کوو، په لاره کې به کله درنه جدا کېږو. نو یو جز په عبادت کې دا شو وفاداري د چا سره؟ د الله او د رسول سره. دویم خبره پکې عبادت کې اطاعت او مننه ده، چې که مونږ چې کلم کلمه ولوستله، دې نه به وروسته مونږ یو صفت ځان کې پیدا کوو، هغه دا ده چې اطاعت وکړو او مننه به کوو، چې څه وایي تاسو به کوو. ځکه د الله او د رسول امتیاز تر ټولو ډېر زیات دی. د هغه مونږ ایمانیاتو کې دا خبره بالکل تصفیه کړې، معلومه کړې ده چې الله پاک کل ذات دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت هم بیان کړي. اوس چې کلم سړی کلمه ولولي، د کلمه شهادت یا کلمه توحید، نو معنا دا شوه چې د الله پاک سره عهد و تعهد وکړي، زه به بې وفایي نه کوم او ستا اطاعت او مننه به کوم. درېیمه خبره پکې دا ده په صفاتو د عبادت کې چې تعظیم او ادب. مونږ او تاسو ګوره په دې اجتماع کې، په دې خپله ټولنه کې کله کله وایي دا سړی ډېر بې ادبه دی، دا سړی سپین سترګی دی. دا ولې؟ خو نو که سپین سترګي ښیي نو که ښه دی، که یو سړی بې ادبه وي نو څه خبره ده پکې. خو دا ادب او دا تعظیم چې دی، دا ګوره د انسان قدر او درناوی دی. هر څومره چې سړی سنګین وي، هر څومره سړی دروند وي، هر څومره سړی چې با ادب وي، خلک یې خوښوي. د ماشومانو کې تاسو وګورئ چې کوم ماشوم ډېر با ادب وي، ډېر با تعظیم وي، ډېر داسې احترام د خلکو ساتي، په هر چا باندې ګرام وي، هر څوک هغه. یو سړی چې سپین سترګی کله کنځلې کوي، کله بد رد وایي، نو هر سړي که په خوله څه ونه وایي، خو هسې نه خوښېږي داسې ماشوم. نو په عبادت کې یو خبره دا هم ده چې تعظیم او ادب. په چا باندې چې موږ ایمان راوړی دی، کوم کتاب چې موږ منلی دی، کوم الله چې د موږ رب دی، د هغه په مقابل کې به همیشه ستر ټیټ وو، همیشه به تعظیم کوو، همیشه به ادب کوو. ځکه دا زموږ په دې عام اصطلاحاتو کې الله عز وجل، الله تعالی، الله پاک، رسول الله صلی الله علیه وسلم،
پلانکې په د ادب باندې موږ د هغه یادوو ځکه د عبادت یو صفت تعظیم او ادب دی چا باندې چې موږ ایمان راوړی څوک چې د موږ دین ستنې دي هغې ته موږ همیشه تعظیم کوو همیشه به ادب کوو نو 3 صفاته په عبادت کې شامل شو اول وفاداري سړی بې وفا کېږي بلکې همیشه به وفاداري خپل الله خپل رسول او خپل کتاب ته دویم دا چې اطاعت او مننه به کوي د الله به مني د رسول مني د کتاب مني دریم به دا چې د دې هغه په مقابل کې شعائر دې ته معمولا وکي شرعي شعائر یا شعائر الله د دې همیشه به تعظیم ساتي الله به تعظیم ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم به تعظیم ساتي د کعبه شریفه به تعظیم ساتي د قران عظیم شان به تعظیم ساتي د شرعي نصوص به سره تعظیم او ادب ساتي نو کله دغه 3 صفات د چا په عمل کې پیدا شو دا عبادت شو چې کله پکې وفاداری و کله پکې اطاعت او مننه و کله پکې تعظیم او ادب او د امغه چې چا ایمان په موږ راوړي نو دا شی به عبادت وګرځي که چېرته دا 3 صفات زموږ په عمل کې نه وي نو دا به عبادت نه ګرځي دا یو خبره شوه چې موږ او تاسو ویلې چې عبادت خپله لمانځنه پرستش غلامي او بندګي به هم دا 3 صفات پکې بیان کړه اوس راځو دې ته چې دا خپله عبادت اقسام او ډولونه لري دا موږ په 2 برخو باندې ویشو یو هغه دا دی چې موږ ځینې عبادات لرو چې هغه جزئی دي او ځینې عبادات دي چې هغه کلي دي اوس یو آیات قرآن عظیم شان کې راغلی دی خلک به د مفهوم باندې سم نه پوهېږي الله پاک عز وجل فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله پاک فرمایي چې دا انسانان او جنیات ما صرف او صرف د عبادت لپاره پیدا کړي دي بس دې خو ظاهري معنا خو دا شوه چې دا انسانان او جنیات به دا 4 ساعته صرف عبادت کوي بس نور کار به نه لري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او جنیات نه دي پیدا کړي مګر چې لپاره صرف د عبادت لپاره معنا دا شته لکه یو سړی چې وایي چې ته مې د دې لپاره نیولې چې دې دروازه کې به ته پیره کوې د بل شي لپاره نه یې نیولې نو ستا وظیفه پیرداري شو ته مې دې لپاره نیولې چې دلته به دفتر کې به راځې او دا کارونه به کوې بل کار به نه کوې نو معنا دا شو چې دا ستا وظیفه شو بل کار به ته نه کوې نو پیردار وظیفه همدا د دروازه کې به ولاړي چې هر څوک راځي که تالاشي که څه حکم ورته کړي هماسې به کوي ورته نو داسې معلومیږي د ظاهر د آیات نه چې دا انسانان او جنیات د دنیا ته صرف د عبادت لپاره راغلي دي او بس بل کار به نه کوي نو اوس انسان ته کله تصور پیدا شي چې ښه چې دا 4 ساعته به زه عبادت کوم لمونځ به کوم دا روژه به کوم دا به کوم بل کار دا خوراک به څنګه کېږي دا کار به څنګه کېږي دا ګټل به څنګه کېږي دا تجارت به څنګه کېږي زه به څه شی خورم آخر دا چې ما اولادونه یې ښځه مې زندګي ده او پلانکې نو دې دپاره به څه طریقه انتخابیږي اوس دلته کنفیوز همدغه خبره کې دی دا مشکل په همدغه ځای کې دی چې موږ د عبادت په اصلي معنا او مفهوم باندې نه پوهېږو ځکه خو دا مشکل راته پیدا کېږي که اوس مفهوم موږ واضح کړو بیا به سړي ته معلومه شي او دا خبره خو دلته بله خبره وکړه موږ خو دې کې مشکل لرو د الفاظو د اصطلاحاتو باندې موږ سم نه پوهېدل نو د دې په خاطر باندې دا مسله لږ واضح شي چې الله پاک فرمایي چې ما انسانان او جنیات صرف د عبادت پیدا کړي دا خبره اوس څنګه موږ په عمل کې پیاده کړو او څنګه تحلیل کړو نو دا خپله عبادت 2 قسمه ده یو تویل کېږي جزئی عبادت یو تویل کېږي کلي عبادت جزئی عبادت دا ده چې موږ یو عبادت کوو د ورځې په یو وخت کې لکه موږ او تاسو 5 وخته لمونځ کوو ذکر او اذکار کوو تلاوت کوو کله په کال کې روژه نیسو کله په دې کال کې زکات ورکو څه برخه په دې ژوند کې که موږ او تاسو پیسې ولرو چانس ولرو نو به حج بیت الله ته ځو د خپل مور پلار همیشه خدمت کوو د خپل استاد د خپل مشر امام د خپل امیر چې کوم یو د مسلمانانو امیر دی هغه اطاعت کوو خبرې منو د همسایګانو ګاونډیانو د دې خلکو موږ او تاسو حقوق ساتو دا ټول جزئی عبادت دي ګوره دا کلي عبادت نه دي دا ټول جزئی عبادت دي دا لمونځ دا روژه دا زکات دا حج دا جهاد دا هجرت د مور و پلار کول خدمت کول د هغوی سره احسان کول د استاد عزت او احترام کول خدمت کول د همسایه خدمت کول د هغوی عزت او احترام ساتل د خپل مشر د خپل کشر احترام او درناوی ساتل دا ټول داسې شیان دي چې دا دي جزئی عبادت ښه د دغه جزئی عباداتو په نتیجه کې چې منځته راځي کلي عبادت منځته راځي معنا یې دا شوه یو سړی چې لمونځ کوي د لمونځ صفات انسان کې پیدا کېږي انشاءالله وروسته بیا راځي چې لمونځ موږ ته څه ښوونه کوي موږ ته لمونځ څه ښیي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو روژه موږ ته څه ښیي حج موږ ته څه ښیي فرضاً زکات موږ ته څه ښیي دا نور څه ښیي د دغه جزئی عباداتو په نتیجه کې کلي عبادت منځته راځي هغه دا معنا شوه چې موږ چې په دې هغه کې د ټولو 4 ساعتو کې 15 لمونځونه کوو
بیا په کال کې یو روژه نیسو، بیا په کال کې یو ځل زکات ورکوو، بیا په عمر کې یو ځل حج کوو. د دغه عباداتو د خوا کې نور ذکر و تلاوت و اذکار چې کوو، د دې معنا دا شي چې دا زموږ زندگی په کلی ډول په عبادت باندې بدله شي. اوس یو مثال صرف زه ورکوم، ډېر ساده مثال، او سړی بالکل دا ذهن یې پې خلاصېږي. انسان ذکر کوي، دا ذکر افضل شی دی تر ټولو پورې. الله پاک عز وجل فرمایي، بخاري حدیث دی او حدیث قدسي دی، ځکه وایم چې الله پاک فرمایي ویلی چې کله انسان ما یادوي زه دی یادوم، چې کله دی ما په مجلس کې یادوي زه په بهتر مجلس کې یادوم، چې دی کله را روان شي زه په منډه درته ورځم. نو معنا دا شوه چې اوس یو سړی وایي چې الله الله الله، یا سبحان الله، یا الحمدلله، یا الله اکبر، دا وایي. ګوره دا صرف داسې نه ده چې په تسبیح اړوي. اوس دې صرف یو ساده مثال ورکوم. یو سړی تاسو ته مخامخ، تاسو یو څوک دی، هغه وایي زه ستا دوست یم، زه ستا ملګری یم، ګوره کله هم در باندې تکلیف راغی فقط ما ته ټلیفون وکړه، اواز راته وکړه، زه تاته ودرېږم. خو په زړه کې دا خبره نه وي، په عمل کې دا خبره نه وي. نو که یو سړی وایي چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر سبحان الله الحمدلله پلان کې دا اذکار کوي، دا روزانه په همدې لګیا ټکه 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 تسبیح اړوي، او په زړه کې غل، او په زړه کې دشمن، او په زړه کې چې کله هم در باندې وسه ورسېږي نو د جب نه د موبایل هم وباسي، د زړه نه د جب نه د پیسې هم وباسي، ستا حیا، ستا ناموس، ستا عزت، ستا مال، ستا ته هر شي ته غلي. نو دا سړی خو ګوره که ته پې نه پوهېږې، خو دا خو بېله خبره ده، خو زموږ واسطه خو د داسې چا سره ده چې د انسان د سترګو په خیانت او د انسان په زړه کې چې ته تېرېږي او په ذهن کې تېرېږي په هغې ټول خبر پوهېږي. چې ته اوس ظاهرا وایې الله اکبر، الله تر ټولو لوی دی، او په زړه کې د بل لوی، او چې وایي سبحان الله الله پاک دی، الحمدلله زه د الله پاک شکر ثنا او صفت وایم، او ټوله ورځ لګیا یې د شیطان صفت کوي او د نفس صفت کوي او د بل چا صفت کوي. نو ته خو وګوره چې ستا واسطه د چا سره ده، ته خو دوکه چاته ورکې، په ظاهر کې یو څه وایې، په باطن کې بل څه خبره ده. نو که صرف موږ او تاسو ذکر شي چې دا ذکر چې کوم موږ کوو او موږ وایو چې دا صفت لري، چې سبحان الله دونه ثواب لري، چې الحمدلله دونه ثواب لري، چې الله اکبر وایي دونه صفت لري، چې لا اله دونه صفت وایي، چې الحمدلله دونه ثواب لري. دا خو ټول شیان شته، خو دا په هغه صورت کې چې کوم شی ته وایې دا ستا عمل کې کم از کم پیاده شي. ته وایي الله اکبر الله تر ټولو لوی دی، بیا په ذهن فکر په وجود کې هم دا خبره قبوله کړي چې الله پاک تر ټولو لوی دی، دنه بل څوک لوی نشته. سبحان الله الله پاک دی، بس دا وایي چې بس دا پاک دی، دنه بل څوک پاکونکی نشته. الحمدلله ثنا او صفت صرف الله ته ده. نو چې الله ثنا دی، بل چا صفت بیا د هغه په مقابل کې نه چلیږي، بیا به هغه ستا رب یا به ستا خالق یا به ستا مدبر، بیا به د هغه خبره په ټولو شیانو منې. چې ته وایې چې الله پاک لوی دی، نو د لوی سړي د خبرو معنا دا ده چې هغه خبره منې، هغه عملي کوي، هغه به په خپل ژوند کې پیاده کوي. څنګه یو ته دا وایې چې الله لوی دی او ته بیا د دې لوی ذات په مقابل کې بیا د بل چا لویي منې، د بل چا مشري منې، د بل چا عبادت کوي، د بل چا په لار باندې ځې، د لاره پرېږدې، د لوی ذات لار پرېږدې، د شیطان لار نسي، د لوی ذات لار پرېږدې او د خپل نفس لاره نسي، بیا د لوی ذات الله په مقابل کې بیا ته بل چا ته سر ټیټوي، بل چې ته چې تا په خپل لاس جوړ کړی، په خپل ارو تېشه او په خپل هغه دې جوړ کړی، په بازار کې دې به 2 روپۍ اخیستی، د هغې ته سر ټیټوي، هغې ته به احسان کوي، د هغې عبادت کوي، د هغې پرستش کوي. دا څه معنا لري؟ یو ځای نه وایي چې الله اکبر سبحان الله الحمدلله، او د بل خوا نه راځې بت ته سجده کوي، بیا راځې ډالر ته سجده کوي، بیا راځې بل سړي خبره منې. نو دا خو معنا دا خو ته دروغ وایې. نو که صرف دا د موږ ذکر نه دی، دا ذکر چې موږ صحیح شي، بس موږ بیا دا ټول 40 ساعته زندګي بیا صحیح کېږي. په خوله زه الله اکبر وایم، په خوله الحمدلله وایم، په خوله سبحان الله وایم، او د خلکو نه رشوت اخلم، په خوله الله اکبر وایم، تسبیح مې په لاس کې دي، د خلکو په مال باندې ډاکه غورځوم، د خلکو ځمکې غصبوم، د خلکو کورونه غصبوم، د خلکو حیا او ناموس او عزت ته بد ګورم. دا څه معنا لري؟ دا څه معنا لري چې په خوله دا وایي او په عمل کې دا کوي؟ که زموږ او تاسو ذکر شي، الله اکبر هم الله اکبر شي، الحمدلله هم الحمدلله شي، سبحان الله شي، رب العالمین شي، اهدنا الصراط المستقیم هم شي، ایاک نعبد و ایاک نستعین شي د موږ او تاسو عملا. نو سوال د دې خبرې نه پیدا کېږي
چې لوی الله زموږ رازق دی، زموږ خالق دی، زموږ مالک دی، دنیا اخرت جنت او دوزخ قیامت دا ټول شیان به موږ باندې عملي کېږي. نو زه بد کومه چې زه د بل چا دپاره زه رشوت اخلم، زه بد کوم چې د بل چا دپاره بیا هغه کوم د چا مال غصب کوم او بل چا ناموس او عزت ته بد ګورم، چې پوهېږم چې داسې یو ورځ راباندې راځي زه به مړ کېږم، زه به قبر کې کېښول کېږم، هلته به ملایکې راځي، هلته به داسې مشکلات دي، بیا به د قیامت ورځ د ذرې ذرې حساب به کېږي او چې که څونه ناکام شي خپل نیک اعمال به د ټول د نځي د بل چا په هغه کې به ځي او بلکې د نورو خلکو بدي به په تا باندې اچول کېږي او بیا به دوزخ ته پټ مخکش کول کېږي، بس پکې پروت اوسه مزې کوه پکې. نو که دا ذهن او فکر د انسان جوړ شي نو څه سوال پیدا کړي ولې به غلطي وکړي؟ نو اصل خبر خدا ده چې دغه جزئی عبادات ذکر اذکار تلاوت لمونځ روژه حج دا څومره عبادات چې مونږ کوو د دې ټولو عباداتو یو نتیجه همدا ده چې دا زموږ زندګۍ کې تغییر او تبدیل راشي. دا څلېرې ساعته زموږ زندګي زموږ خوراک زموږ څاک زموږ کېناست دفتر ته تلل ماموریت کول د خلکو سره راشه درشه کول معاملات کول دا څومره کارونه چې دي دا د یو قانون تابع شي. ځکه موږ هلته په دې په عباداتو کې خبرې کوو که نه اول خبره دا کړو چې الله لوی دی بس دا ومنو، بیا سبحان الله وایو، بیا الحمدلله وایو، بیا وایو چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، تا صرف تا عبادت وکړو او صرف ستانه به کومک غواړو. بیا چې موږ او تاسو دا هغه کوو چې ونخلع ونترک من یفجرک، موږ به د هر فاجر او فاسق رشوتخور غاصب او ظالم سره ټولې لارې کوو، تعلقات به ورسره ختمو صرف ستا په خاطر باندې. که موږ داسې وکړو نو کله مشکل پیدا کېږي؟ نو خو موږ خو دا نه کوو. نو دغه لمونځ دا روژه دا زکات دا حج دا سړی چې په دې روژه کې د 18 ساعته نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه تعلقات جنسي نه شي، په دغه تاسو فکر وکړئ چې دا د سهار نه تر ماښامه پورې یو سړی خو کولی شي په تشناب کې شی اوبه وڅښي کور کې پټ هلته خوراک وخوري څوک یې ګوري بغیر د الله نه، خو د سره یو تصور شته، هغه تصور دا دی یو ذات شته چې ما په دې کوټه کې م ګوري ما په دې تشناب کې م ګوري، که زه د بړستنې لاندې نه نوځم نو هم یو ذات شته چې ما ګوري ځکه خو روژه نه خوري. دغه تصور اوس په دې زندگی کې عمل کوي که ته په دفتر کې ناست یې د خلکو نه رشوت خوري، ته په دفتر کې ناست یې غلا کوې، ته په دفتر کې ناست یې د خلکو په هغه باندې غصب کې د خلکو حیا او ناموس عزت ته بد ګورې، د خلکو حقوق کوې، د کونډو د رنډو حق چې حق دی ته رشوت اخلې او هغه شی بیا هغوی ته ورکوې خپل حق، د خپل حق په ورکولو کې د خلکو نه رشوت اخلې. ته یو سړی استعداد او لیاقت او صلاحیت او ظرفیت لري دا ټول شیان شته، وړتیاوې ورسره شته، قابلیت ورسره شته او ته په رشوت باندې بل نااهله انسان نه اخلې په یو چوکۍ باندې کوي او خپل هغه کار کوي. نو ته څنګه دې ته قانع یې؟ هلته دا لمونځ چې ته کوې دا معنی څه شوله؟ دا لمونځ کله قبلېږي؟ چې قرآن عظیم شان فرمایي ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، دا لمونځ انسان د بدیو او د هغه نه منې کوي، د فحشا کارونو نه، د رشوت نه، د غصب نه، د ډاکې نه، د زنا نه، د لواطت د ټول شیان یې منې کوي. نو ظالمه ته چې لمونځ کوې لمانځه ته ځې راځې نو کومه دی نو ته خو یې بند نه کړې، دې نه معلومېږي دا ستا لمونځ نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که د چا لمونځ څوک د بدۍ نه منې نه کړي نو معلومېږي چې اصل مسله په دې لمانځه کې ده، دا لمونځ نه یې قبول شوی، دا لمونځ دې سم نه دی. یو خانه رشوت خوري، یو خانه شراب خوري، یو خانه د خلکو غصب کوي، ډاکه غورځوي، د خلکو حقوق باندې د خپل صحیح حق نه ورکوي، په هغې کې رشوت اخلي، نو ستا لمونځ څنګه لمونځ شي؟ نو ځکه جزئی عبادات چې مونږ وایو لمونځ روژه زکات حج دا د دې نتیجه کې انسان کلي عبادت ته رسېږي. په دفتر کې ناست یې چې کله داسې معامله درته راغله دا د سړي حق دی مشورې کړه، دغه ته ویل کېږي بیا عبادت شکل شو. نو دا ستا دفتر به بیا عبادت شي، دا ستا لمونځ به بیا عبادت شي، دا ستا تجارت به بیا عبادت شي. په تجارت کې به چا ته دوکه نه ورکوې، چا ته به قسم نه خورې، چا ته به غلط مال نه ورکوې، دا عبادت شو. دا ستا تګ راتګ پر عبادت شو. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولې انسان خوب چې دا کوم خوب کوي دا خوب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړي نو دا خوب 8 ساعته 9 ساعته دا په عبادت کې شاملېږي. سړی چې سهار دفتر ته ځي نو که په ښه نیت لاړ شي په دې نه چې زه د انسانانو خدمت کوم، زه د انسانو خادم مقرر شویم، ما ته الله پاک دا چوکۍ راکړې زه باید دې خدمت وکړم، دا ټوله ورځ دې تا په عبادت کې شامله شوه. یو سړی به هلته هغه کوي. ګوره قرآن حدیث کې راځي د بخاري حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ګوره ښه واورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه څوک چې د کونډو رنډو د یتیمانو او د خلکو خدمت کوي کل مجاهد فی سبیل الله،
دغه سړی چې د کونډو رونډو او د یتیمانو او د خلکو په خدمت کې منډې تړلې سار وځي او منډې دلته ځه او کارونه کوه، دا داسې دی لکه یو سړی چې جهاد ته وځي فی سبیل الله ته، او بلکې داسې دی کالصائم القائم، لکه هغه څوک چې هم روژه او هم لمونځ کوي، یعنی د شپې ټوله شپه لمونځ کوي او د ورځې روژه نشي. اوس تاسو فکر وکړئ چې دغه سړی چې د خلکو د کونډو د رنډو او د یتیمانو خدمت کوي، په دفتر کې بیرون هر ځای کې چې کوي، د ده درجه د مجاهد فی سبیل الله سره برابره ده، او کالقائم الصائم او د هغه چا سره برابره ده چې د شپې ټوله شپه قیام کوي، لمونځ کوي او د ورځې روژه نشي. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سړی فقط د خلکو خدمت کې منډې وي، الله پاک دا درجات ورته لیکي او یو سړی هغه کوي. نو دا معنا شوه چې دا زموږ دفتري کار، دا زموږ منډې تړلې، دا زموږ تجارت، دا زموږ ټول شیان چې کوم یو دي دا اصلا عبادت دی. اوس نو موږ تاسو په دې خبره پوه شو چې عبادت یوازې لمونځ نه دی، عبادت یوازې روژه نه ده، عبادت یوازې زکات نه ده، عبادت یوازې حج نه ده، عبادت یوازې جهاد نه ده، عبادت یوازې هجرت نه ده، بلکې د انسان هر عمل چې د الله پاک حکم پکې وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پکې او د ده نیت دا وي چې دا کار زه صرف د عبادت په خاطر کوم، نو بس دا عبادت شو. کاغه خوبي، کاغه خوراکي، کاغه څښاکي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یو سړی خوراک په سنت طریقه باندې وکړي، د خوراک خپله عبادت شو، او حتی د خپل خاندان، د اولاد، د ښځې، حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چاته پوښتنه وکړه بهترینه صدقه کوم یو د خیرات کوم یو دی؟ ویل بهترینه صدقه ډېره زیات افضلیت او غوره چې لري هغه دا دی چې د خپل مال به د خپل اولاد باندې ته مصرف کړي. نو چې خپل اولاد ته چې ورکې دا عبادت شو، چې خوب کا عبادت شو، چې خوراک شو عبادت کو، دا د خپل اولاد سره کېناستل، بلې ښځې سره وخت تېرول په کور کې دا عبادت شو، لمونځ د عبادت شو، روژه د عبادت شو. نو دا څلېرې ساعته په څه بدل شو؟ په عبادت بدل شو. نو الله پاک چې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تاسو مې صرف د عبادت لپاره پیدا کړي. هغه دا نه چې تمام ورځ لمونځونه کوئ، تمام ورځ روژه نیسئ، تمام ورځ زکاتونه ورکوئ، نه، د خپل ژوند د یو قانون په چوکاټ کې واچوئ چې دغه چوکاټ کې کله د خپل ژوند واچولو بس دا ټول به عبادت وګرځي. بیا به د خوب هم عبادت وي، بیا به د تجارت هم عبادت وي، بیا به د دفتر هم عبادت وي، بیا به د لمونځ هم هسې عبادت وي، روژه به، زکات، حج، دا به ټول عبادت وګرځي. نو ځکه موږ او تاسو غلطي په دغه کې ده چې موږ داسې فکر کوو چې بس دا لمونځ، روژه او زکات دا عبادت دی، دا نور نه. ستا هر عمل چې کوم یو دی یا به عبادت یا به شیطانیت وي. که دې په طریقه وکړې، په چوکاټ دې وکړې، دا به عبادت شي، او که په بې طریقې دې وکړې او غلط دې وکړې دا به شیطانیت شي او به ستا دپاره وبال او عذاب ګرځي. نو اوس موږ پوه شو چې عبادت اصلا په دوه قسمه دی، یو ته ویل کېږي جزي، یو ته ویل کېږي کلي. چې جزي عبادت د دې سبب ګرځي چې په کلي باندې بدل شي. انسان خو دا نشي کولی چې ټول ورځ روژو نیسي او لمونځونه دې کوي او دا دې ورکوي، نه، الله پاک څه داسې شیان په ده باندې مقرر کړي چې دغه شیان چې کله وکړي د زندګي ورسره بدلیږي، چې کله بدله شوه د خپل هر څه په عبادت باندې ګرځي. نو ځکه کله په دې آیات کې خلکو تشویش دا څنګه معنا ده چې الله پاک وایي چې تاسو مې صرف د عبادت پیدا کړي. زموږ ځینې خلک چې په دې مفهوم نه پوهېږي هغه هم دا وایي چې بس منځونه او روژې او زکاتونه، نه، انسان باندې خو نور ژوند هم شته که نه، نور کارونه هم شته. د انبیا علیه السلام په خپل ژوند کې نور کارونه نه دي کړي چې تر ټولو اصفیا وو، تر ټولو خیار المخیرین وو، هغوی هم دا ژوند تېر کړی، په دې طریقه باندې تېر کړی. نو اوس په دې مو پوه شو چې جزي او کلي عبادت سره فرق لري. اوس راځو دې ته چې مونږ په دې درس کې یو خاص مفهوم باندې بحث وکړو، هغه عبادت و. او دا داسې یو اصطلاح ده چې موږ ډېر خلک په دې باندې نه پوهېږي چې دا عبادت خپله څه معنی. عبادت مونږ تاسو ویلې چې په پښتو کې لمانځنه، په فارسي کې ورته پرستش او بندګي او غلامي ویل کېږي. دا عبادت خپل صفات لري. اول صفات دا د وفاداري، چې سړی به وفاداري، او دویم صفت دا د اطاعت او مننه، دریم دا د تعظیم او ادب، چې مونږ او تاسو د چا تعظیم عبادت کوو ادب، نو دا خپله په عبادت کې راځي. بیا دا دې په خاطر چې سړی لږ پوه شي عبادت خپل اقسام لري، په دوه قسمونه مونږ او تاسو ویشو، یو جزئی او یو کل عبادت دی. یو بل قسم هم لري چې انشاءالله هغه به په آینده درس کې هغه بیان کو. دې کې کلي او جزئی څه معنا؟ دا جزئی عبادات لکه لمونځ، روژه، زکات، حج، تلاوت دا ورکول، دا اصلا دغه عبادات که کله انسان ادا کړي د دې جزئی عباداتو په نتیجه کې به کلي عبادت منځته راځي. کلي عبادت دا شو چې د انسان د ټوله زندگی به عبادت ګرځي. هغه مو ویلې که تاسو د خپل ټول کړه وړه اعمال، خوب، خوراک، څښاک، دا څه شیان چې دي دا ټول په یو چوکاټ کې برابر کړئ تاسو،
نو دغه ټوله زندګي دا 4 ساعته چې تاسو کوئ دا به ټول عبادت وګرځي. د هر کار به دې ثواب وي. نو ستا خوراک به بیا په ثواب وي، ستا څښاک به هم ثواب وي، ستا دفتر ته به تلل هم ثواب وي، تا منډې تړې به هم ثواب وي، تا چې امضا کوې د امضا به دې هم ثواب وي، چې خلکو سره خبرې کوې دا به دې ثواب وي، خوراک به دې ثواب وي، خوب به دې ثواب وي، تجارت به دې ثواب وي، پارلمان ته به دې تګ ثواب وي، ارګ ته به دې تګ ثواب وي، په عسکرۍ کې اوسېدل به ستا ثواب وي، په پولیسو کې اوسېدل به ستا ثواب وي، ځکه ته به د خلکو خدمت کوې که د خلکو خدمت د مجاهد او د قایم او د صاحب حال لري. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ او تاسو په دې خبرو باندې عمل وکړو، خپل هم عمل په وکړو، نور خلق ته هم دا وښیو، تر څو پورې ټول یو داسې اجتماع منځته راوړو چې هغه د جنت مثال ولري. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.